دغه چورناس نومیږي او دا له هغې ځیم ښکلی ځای دی. دغه غرونه په نښترو پوښل شوي دي او بیا لاندې پوښ یې په دغه چمنونو باندې شوی دی. غټه حمله دا وکړه، په درې واړو کلیو غټ چاپي وویل د سرحد یې ټول ونیو. چرال دغه سرحد کې رانه سپوره کړه. درېیمه ورځ راغله او مونږ د کټار په ځنګل کې یو. ټول چمنونه دي تر هغه څانګار هغه سره پورې. گمبیر طرف ته دی؟ نه 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 اړولی دی. ښه د شیګل طرف ته دی؟ او شینګښ طرف سر راپله دی. نو بیا هم ستړي مشئ د چورناس څخه ډېر مزل هم وکړو، تقریبا دغه 40-50 دقیقې مزل د سر باندې هم دې ساحې ته وکړو او دغې ساحې ته راورسېدو. دغه چورناس نومیږي او دا له هغې ځیم ښکلی ځای دی ځکه چې دغه چمنونه ډېر پراخه ساحه لري او دغه ټوله هوارې ساحې دي. نو دغه غرونه په نښترو پوښل شوي دي او بیا لاندې پوښ یې په دغه چمنونو باندې شوی دی. ډېر ښکلی دی، ډېر خوندور ځای دی. د دغه ځینې نندارې به ملګرو تاسې په ویډیو کې ګورئ ځکه نن به زموږ خبرې کمې او د دغه ساحو نندارې به ډېرې ځکه چې موږ خوار وخت یو خو دغه ساحې به نه وي ځکه چې موږ به ډېر شاټونه ستاسې لپاره اخلو. د دغه ځای به ډېر اکثره ځایونه بیا کور کوو، په تاسې باندې بیا ګورو او په دغه خپرونه کې به تاسې زموږ د خبرو څخه ډېر د دغه ځي نندارې کوئ. درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مشئ، دغه د چورناس ساحه ده ګمبیر او دلته مونږ خو ډېر مزل وکړو. تقریبا هغه د ګمبیر د مرکزي کلي نه دغې ته تقریبا 15 ساعته مزل دی دې ساحې ته، لا ډېر دی کم به نه وي. دلته بیا دې ساحې کې مونږ وکتل چې یو څه نښې نښانې پاتې وي، هغه د خارجیانو هغه الوتکه ډبډبۍ الوتکه دلته رالوېدلې وه. اوس هم څه نښې نښانې شته. تقریبا رئیس صاحب څومره وخت کې وشو چې دغه الوتکه څونه وخت مخکې 14 کاله کېږي، 14 کاله مخکې او نښې نښانې اوس هم دلته نښانې پرتې. راځه رئیس صاحب چې وګورو چې دلته بیا هغې کې خو به خلک مو که نه امریکایان به هم پکې هغه به هم پکې بیا موټر شوي. لیکن وروره څو چاپې د امریکایانو وویلې د کټار ګمبیر څانګار دې سیمې باندې یو غټ عملیات کول. یو د لوی اختر عملیات یې ورته ویل چې هغې کې زیات تعداد امریکایان هم مردار شو چې مجاهدین پکې شهیدان شو. هغې نه دوباره دې غټه حمله دا وکړه، په درې واړو کلیو غټ چاپي وویل د سرحد یې ټول ونیو او بیا یې دغه اسلامي امارت مجاهدین بریالي شول او چرال دغه سرحد کې رانه سپوره کړه. دا دغه غرنۍ ماتې وه چې ویې خوړه او دې ځای نه په تېښته باندې بریالي شو. د شپې وتښتېد او خپله مرداران چې کوم دې کې مړي شوي هغه یې هم وتښتول. د دې وروسته بیا رانغله او دې وروسته بیا رانغله او بس بالاخره په ټول افغانستان یې بس وزیر ټول دا یې د ډبډبۍ هغه اثرات پاتې دي.
دا دي که نه دا دا هیڅ شی دي هغه څرخ نه کړي څرخ کې دا شی استعمالېږي دا یې څرخ کې دا یې څرخ کې استعمالېږي او دا پوشنګ کې دیارلس استعمالېږي کاله وروسته هم دا ځینې نښې دلته پاتې دي که دا نه د سیټ پوشنګونه د سیټونو کې کوم دیارلس کاله وروسته هم دلته ځینې نښې پاتې دي او نور آثار خو به هم آثار خوندي شته دی خوندي دي آثار شوي نو زه ډېره ښه ده تاسې کتلی شئ دوستانو د اسداباد ښار څخه سلګونه کیلومتره لرې دلته دغه شان حادثې رامنځته شوي دي خلکو سختې تېرې کړي دي نو دغه تاسې کتلی شئ د امریکایانو د جاز پرزې دي چې دلته رانسکوره شوې وه د طالبانو لخوا او اوس یې دغه پاتې شونې دلته پاتې دي درنو لیدونکو بیا مې هم سلامونه در واخلئ په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ بله شپه هم تېره شوه موږ 2 شپې وکړې دلته دغه د درېیمه ورځ راغله او موږ د کټار په ځنګل کې یو د کټار ځنګل نو بیا د وټکور ولسوالۍ او د شیګل ولسوالۍ سرحد دی بس له دغې موړې خواته شیګل دی دغه موړه چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاري د دې خوا د شیګل دی او دې خوا بیا وټکور ولسوالي ده د ګمبیر او کټار سیمې دي نو تاسې باور وکئ درنو لیدونکو چې دغه ځای دومره ښکلی دی موږ د ځنګل سر ته اوس راختي یو داسې د څانګار په طرف باندې ځو موږ مخکته مزل اوس شروع کړی دی ځکه هغه نیغ مزل موږ ټول کړی دی او دغه ټول چمنونه دي درنو لیدونکو په سویزرلینډ او په نورو ساحو کې دغه چمنونه په مصنوعي ډول باندې دوی کری او هغه ساحې پې ښکلي کړي دلته تاسې دا کتلی شئ بې درې هغه چمنونه دي په طبیعي ډول باندې او هغه په که ووایو د دنیا جنت دی ډېر خوندوره ځایونه دي لیدونکو او داسې ځایونه به م هېڅکله هم نه یې کتلي موږ داسې په دې لاره روان یو تر څانګاره پورې ځو څانګار به تاسې باندې ګورو دغه نور کوم کلي چې راځي هغه به در باندې ګورو او په لاره چې کوم خوندورې ساحې راځي هغه هم په تاسې باندې ګورو نو درنو لیدونکو زموږ سره په دغه خپرونه کې هم تر پایه پورې پاتې شئ له دغه جنتي او خوندورو نظارو څخه خوندونه واخلئ موږ چې دا دومره مزل شروع کړی و نن هم 3مه ورځ ده او روان یو دغه ځنګلونه ګوټ په ګوټ ګورو په تاسې باندې ګورو نو دغه واقعا هم ښکلي دي خو دا به لومړی ځلي چې د کیمرې په سترګه دغه ساحې راځي له دې مخکې به دغه ساحې د کیمرې په سترګه نه یې راغلي دلته خلک راغلي خو دغه د سر بانډې پورې راغلي د سر بانډې نه تقریبا یو نیم ساعت مزل موږ تر دې ځایه کړی او داسې یو نیم ساعت مزل نور هم پاتې دی چې دغه د ځنګل سر په تاسې باندې وګورو اخوا د شیګل ولسوالي ده او دا وټکور ولسوالي ده او دغه دواړه دغه ځای برید دی لیدونکو مخکې ځو که څه هم لړې را روانې دي لړې راغلې په دغه او زموږ خوشقسمتي ده چې لړې د لږ وخت لپاره لاړې که نه نو خپرونې خو لمونږ پاتې وي بیا هم لړې راځي او خدای دې وکړي چې زمونږ ویډیو پکې په صاف ډول په لاره راشي تر پای را سره اوسئ او له دغه جنتي سیمې څخه خوند واخلئ درنو لیدونکو نو لړې راخورې شولې څونه چې مخکې ځو لړې به ډېرېږي او ځکه چې ساحه نور هم ښکلي کېږي او نور هم دغه خبره اسمان ته نږدې کېږو وریځو ته ګناه نشته ځکه موږ پسې راختي یو دوی خو به حتما زموږ خواته راځي نو څنګه څومره لار به نوره پاتې رئیس نیم ساعت لار څانګار ته ستاسو په حساب که زموږ په حساب نیم ساعت ده ستاسو ساعت دی 1 ساعت زموږ په حساب به بیا 1 ساعت ځکه د دوی چې نیم ساعت لاري زموږ بیا 1 ساعت دوی ماشاءالله په مزل کې تکړه دي
نو دا کومه ساحه ده رئیس صاحب؟ کټار ساحه ده ګل بابي ته ورګل باو ساحه ده یخ سي دې پسې بیا کومه ساحه دې څه څنګه راځي بس دې پسې څنګار راځي دا بیا خو به نږدې انشاءالله دلته لاره کې خو به چینه مینه یي اوبه تېږې شوي دلته خو د اوبو شرار هم دغه ځای کې اورو خو اخوا د مخکې به چینه یي که نه او لړې خو راخورې شولې نو بس درنو لیدونکو دغه درېیمه ورځ ده زموږ په دې ساحه کې او دغه خوندورې نظارې په تاسې ګورو څومره چې مخکې ځو ټول چمنونه دي تر هغه څانګار هغه سره پورې تر اخره راسه پاتې شو درنو لیدونکو نو مزل هم ډېر وکړو او تږي شوي هم ډېر یو او د ځنګل سر دی او دا کار ښه دی چې دلته ځای په ځای باندې د یخو اوبو چینې شته دی نو دغه چینه راغلې د کور ته نه او دغې کې به لږ اوبه وڅښو او خپله تنده به پرې باندې ماته کړو له هغې وروسته به بیا داسې مخ په څانګار باندې ځو دا ماشاءالله ټولې اوبه د دغه ځنګل د هرې چینې اوبه ډېرې ښکلي دي او ډېرې یخې دي یعنی هیڅ تاسې فکر نشئ کولی چې دا به څومره یخي څنګه یې وای حالات څنګه دي په خیر یې وای څنګه تاسې خو همدلته اوسېږئ که نه که نه بله ساحه کې کوم ځای کې اوسېږئ سملان کې ښه سملان دې خواته دی که دې خواته دې خواته دی او څنګه دغه څه غوټو موټو پلیټو پسې ځئ که څنګه دغه را روان کړي دا موږ ځو ټپور کې توخه جوړ توقع پسې ځو کوم ځای نه راغلی کاکا سملان سلام سمالان سملان دا د ګمبیر طرف ته دی نه 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 اړولی دي ښه د شیګل طرف ته دی او شینګښ سر نه پله دی ښه دې ځای نه کاکا شیګل ته څونه لار ده چې موږ چې موږ لاړ شو څونه وخت کې رسو څونه لار وخت کې به ورسېږو نه خو نشم رسېدلی نن نشو دونه ډېره لار ده نو موږ به شپه چېرته کنه نه تاسو خو ټالونه ځای روانئ که نه اوس څانګار ته اوس روان دې ځای نه چې دی شیګل ته چې واوړو نو مطلب کومې سیمې ته مخامخ کېږو کوم سر نه ایست ټول شګر باندې حساب دی نه کوم شیګل کلی دی دی؟ دا حسین دی لچې دی کوم ځای دی؟ پر بیان غټا ګټه زه سمه ده کاکا خیر اوسي ډېره مننه کاکا وخت ورته ونیو ډېره دا خیر سړي صاحب یو څو خبرې وکړم ستړی مه شي څنګه حالات څنګه دي نوم دې څه دی کمره لږه رانږدې کړه چې څه ښه رحمت الله ته هم د سملام نه رالې ښه نو هغې ځي پورې پوخ سړک شته سرملامه پورې دغه طرفه راغلی که نه نه پوخ نشته کچا سړک تللی دی ګاډي ماړي پې ځي ګاډي ځي هلته واپس نن باندې ګټان کو دغه پورې ځي پورته نه ځي ښه دا کمره لږه پورته کړه دقسې چې دا ښه نو ته هم د دې خلکو سره ملګری یې که نه هغه دې پلار دی فکر کوم او یو کار ښه نو هلته څنګه مکتبونه دا شیان شته که نه ستاسو ساحه کې امن نشته هلته باندې ښه بانډو کې ته څونه لرې دي مکتبونه ستاسې نه ډېر لرې کوز دي نه هوار پورته نشته ښه مکتب دې نه دی ویلی او دغه ته څو کرت وتی چې غسری ته ډېر څونه وخت مخکې تللی چې بیا څونه وخت بعد نه ته نن نه څونه وخت مخکې تللی وي لاس یولس ورځې ښه 10-11 ورځې مخکې خو بیا خو دې مزې وکړې 10-11 ورځې کې خو موږ هم نه ځو نو ته به موږ ته یو څو ټپې یا زمزمه چیښه وکړي نمړه دا د غرونو په سرونو چې شپون کېږي ته خو ډېر زده یې دا هر څه نه حتمي به ته زده یې یو څه موږ ته ووایه چې موږ دومره د لرې ساحې نه ستاسې لپاره راغلي وو ته موږ ته یو څه ووایه که نه نه دي ته زده
ها او دا لار خو څنګار ته تللی که نه و دا سیده تل دا د سر باندې ښه ښه تاسې به بیا بېرته همداسې پیاده ځئ او په همداسې به بېرته په دې ساحه راځئ ښه زه خیر اوسې ډېره مننه خیر اوسې درنو لیدونکو نو مزل هم کړی دی ستړي مې وو هلته په لاره تاسې ته ما ویلي چې ډېرې جالبې دي راځئ چې یوه بله جالبه در باندې وګورو دا چینه ده او دا د نختر ساقه ده که نه په دې کې اوبه را روانې دي اوبه به هم اوس دغه تاسې لیدلی شئ درنو لیدونکو چې دغه اوبه په دغه ساقه کې را روانې دي نختر ساقه ده او دلته خو ټولې اوبه یخي یخي دي او ډېرې یخي دي د خلاف نه شي د زړه هغونه مې دا خو دومره یخي ټولې یخي یخي یخې هم دي ملګرو داسې سپینې او پاکې هم دي تاسې کتلی شئ زما لاس پکې ښکاري دا غومره پاکې او سپینې دي دلته به ډېرې نورې جالبې هم ګورئ ملګرو ځکه چې دا لومړی ځل دی چې مونږ په ګمبیر خیجو د کټار په سر راځو او څانګار ته ځو دغه ساحې د کمرې په سترګه تاسې ته وړاندې کوو لا هم په لاره یو څانګار ته نه یو رسېدلي اوس هم د کټار ساحه ده او مخکې ځو سلام خیر رالی کومې ساحې نه رالی کوم ځای نه کوم کلي میدان نه میدان کومه ساحه کې دی څانګار نه خوا دی که دې خوا ها خوا دی او کومې ساحې ته ځئ داسې بره نګټاله
ننګاټا شیګل ته به دې ځای وړی او چې موږ در سره روان شو شیګل ته څونه وخت کې به ورسو 2 ورځې کې به رسېږو 2 ورځو کې به تاسو راسئ او دا هم څه شی ورکړي ها دا ور دې پسې راغلي ول اوس به 2 ورځو کې هلته راسئ نه ولې یو شپه د لار کې کېږي بیا به رسېږو. کاکا ډوډۍ روان نه خورئ ډوډۍ روان نه تیار څه اوس نشته که نه ښه او هلته تاسو خپله ننګټا کې اوسېږئ ښه دا مزل به ډېر سخت نه وي چې تاسې رسي 2 ورځو څه که لکه مجبوري ده نو څه کوو ښه مجبوري او څنګه به دې سردرو باندې مالونه بځې رمې پې څروئ څونه مال لري څو دانې به یې تقریبا چا به 6 دي چا به 10 ستا څو دي ما به یو 6 دي څه شی دي دا څه شی ها زه صحیح ده نو زه بس ښه وخت ولرئ خدای دې ته لاره اسانه کړي اوس کوم ځای ته روانې وئ درنو لیدونکو نو لا هم په لاره یو څومره چې مخکې ځو دغه ساحه نور هم ښکلې کېږي کمرمین صاحب ته دغه ساحه وښیوه دې ملګرو ته چې څومره ښکلې ساحه ده خو لا هم موږ نه یو رسېدلي څانګار ته ولا مزل هم بیخي ډېر وکړو تقریبا 2 ساعته څه د باندې 2 ساعته مزل هم وکړو خو 2.5 ساعته خو څانګار ته نه یو رسېدلي لا هم په لاره یو او هدف مو څانګار دی نو دا هم د کټار ساحه ده که نه لا تر اوسه هم کټار په ساحه کې روان یو مزل کوو دغه د کټار سر ځنګلونه دي اخواته شیګل ولسوالي ده نو څانګار ته اوس چې موږ پوښتنه وکړو چې څونه لار پاتې ده دوی چې وایي 1.5 ساعت بیا چې 1.5 ساعت وکړو بیا چې پوښتنه وکړو نو دوی بیا وایي چې 1.5 ساعت نو لاره فکر کومه چې ډېره پاتې ده خو به ګورو دا هم مخکې روان یو ته رحمان الله قمندانه ته راشه که نه څنګه چل دی حالات څنګه ستړی خو نه شو الحمدلله خیمه گزاره کوم نو درنو لیدونکو زمونږ لار په دې طرف ده داسې به ځو او څانګار ته به ځان رسوو درنو لیدونکو نو لا هم د کټار په ځنګل کې یو څانګار ته نه یو رسېدلي او مزل مو بیخي ډېر کړی دی او ملګري ډېر ستړي دي دلته به یو بانډه کې موږ دمه را جوړه کړو د ماسپښین یو څه ناشته به وکړو له هغې وروسته به بیا مزل شروع کوو نو دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي او هیره دې نه وي چې راتلونکې خپرونه کې به تاسې ته د څانګار ښایستونه او ځنګلونه هم ښایو نو اوس مو تر هغې خپرونې پورې په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ